احرام چې سړی تړي مستحب دا د چاول غسل وکړي، خو دا غسل د تنظیف دپاره ده، د تطهیر دپاره نه ده. لہذا حایزه که حج ته ځي، عمرې ته ځي، نفسا که ځي، هغه دې هم وکړي دا غسل. تنظیف دا د بدن ظاهري صفایي، تطهیر نه چې د جنابت نه په صفا شي یا د حیض نه په صفا شي، تطهیر نه، تنظیف ده. اوس حیض په حال کې ښځه نور مناسک د حج یا د عمرې خو ادا کوی شي، خو صرف طواف په بیت الله باندې نشي کړی. احرام روان دی، د دغه هم د کې نه د میقات نه روانېږي، کعبې مبارکې ته به رسېږي 6 شپې بعد، نو بې احرامه لاړه شي، تېره شي. احرام خو د تړي میقات د خو چې تېر شي بیا خو دم په اوړي، هلته بیت الله شریفه باندې طواف نشي کولی، یغه نه منع ده. نو که حیضه عمرې ته تله، حج ته تلم، دا غسل ورته مستحب ده، دا د تنظیف دپاره ده. که ونه شو داسې نه ده چې حج یا عمرې ته خلل ورځي، او داسې هم کفایت کوي، خو دا بهتره ده. او دغه نه بعد به بیا تجارت چې کېږي، تجارت دا مخیطي جامې، ګنډل شوې جامې چې وروسته بیا باب را روان ده چې د محرم دپاره منع دي، دا ګنډل شوې جامې به وباسي چې غسل دې وکړو، د غسل نه بعد به ذاتي ګنډلې جامې نه اغوندې، بیا به هغه لنګ وي او څادر به دې ځانه تاو کړي.